د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. ګرانو ستړي مه شئ، کتاب مو راواخلئ. دا د کتاب مخ دی. دغه یو انځور یا رسم ګورئ چې یو هلک ټي وي ته ناست دی. د کتاب شاته ګورئ، یو چرګ او یوه پیشو هم ورباندې شته. شاباس، اوس نو کتاب پرانیزئ. فی یا فا توری د نن لوست یا سبق دی. ومو لیده؟ هو، دا ف توری دی. دا ف توری دی. دا دوه سره غشي چې ورسره دي دا راښیي چې ف توری داسې لیکل کیږي. ګورئ، د ف توري ترڅنګ په ټکي ټکي ف توری لیکل شوی دی. پام خو مو دی چې په سر کې یې د سره رنګ ټکی ایښودل شوی. دا د دې لپاره چې دا منځخالي ف توری داسې ډک کړئ. د ف توري شکل خو دې زده کړ، اوس د ف توري په غږ خبرې کوو. ګورئ، ف د فیل د کلمې په سر کې د لیکل شوي ف غږ دی، لکه فیل. ته ووایه فیل، بیا ووایه فیل. ته اوس داسې نومونه ووایه چې د ف توری په سر کې راشي. ف فیل، ف فقیر. ګورئ، دا فیل دی. فیل تت شین رنګ لري. د فیل غوږ خرطوم تت سور رنګ لري. دا رنګونه ښه په یاد کړئ چې بیا به د همدې رنګونو له مخې دغه فیل رنګوئ. دا یې ځکه رسم کړی چې د فیل په کلمه کې یو ځل د ف توری راغلی. فیل، دلته د فیل په کلمه کې یو ځل د ف توری راغلی دی. دغه د ف توری چې ی توری ورسره ګډ راغلی دی. ګورئ، دلته هم فیل لیکل شوی، خو فرق دا دی چې دلته ټول توري منځخالي راغلي دي. راځئ چې رنګ یې کړو چې د فیل لیکل مو ښه یاد شي. ډېر ښه، له همدغه ځایه څخه یې پیل کړئ. ګورئ، اوس نو دا بې رنګه فیل رنګوو. له دې ټکي پیل کوو. اوس نو دا تت سور رنګ رااخلو، خرطوم یې داسې رنګوو. شاباس، دغه شانې ښه یې رنګ کړئ. فیل ته تت شین رنګ ورکوو، داسې. غوږ داسې رنګوو. اوس راځو اولني کتار ته چې په ښی خوا کې یې لومړی یا اول ف توری په شنه رنګ لیکل شوی او ترڅنګ یې څو ځایه منځخالي د ف توری لیکل شوی دی. د ف په هر توري کې سور ټکی راغلی دی. دا د دې لپاره چې د هر یو منځخالي ف توري په سر ف توری ولیکئ.
چې لیکل مو زده شي. مونږ د ف توري لیکل زده کوو. ډېر ښه. ف توری دغسې لیکل کیږي. مونږ د ف توري لیکل زده کوو. ګورئ دا د فیل د کلمو کتار دی. دلته څو ځایه منځخالي د فیل کلمه لیکل شوې ده. د فیل په کلمه کې سره ټکي راغلي دي د ف توري په سر کې. اوس د فیل د هرې کلمې په سر لیکو. آفرین، فیل لیکل زده کوو. شاباس، اوس مونږ فیل لیکو. فیل دغه شان لیکل کیږي. اوس راځو شنه چوکاټ ته. ګورئ دلته دوه کتاره په سپین رنګ د ف توری لیکل شوی دی. راځئ چې د سپین رنګ لیکل شوي ف توري په سر د ف توري لیکل زده کړو. شاباس، ف توری لیکو. مونږ ف توري لیکل زده کوو. ډېر ښه. ف توری دغسې لیکل کیږي. ګورئ دلته په دوو کتارونو کې په سپین رنګ د فیل کلمه لیکل شوې ده. راځئ چې د فیل د هر یوې سپینې کلمې پر سر فیل ولیکو. مونږ فیل لیکل یادوو. شاباس، فیل لیکو. فیل لیکل یادوو. فیل لیکو. اوس راځو سره چوکاټ ته. ګورئ دلته په دوو کتارونو کې د ف توری په خړ رنګ راغلی چې د سر ف توری یې تور دی او د چوکاټ په کینه خوا کې بیا د فیل د کلمو کتار دی چې د فیل لومړی کلمه هم په تور رنګ لیکل شوې. معنا دا چې د ف توری او د فیل دا هره یوه په خړ رنګ لیکل شوې کلمه په تور رنګ ولیکئ. شاباس، ف توری لیکو. ف توری لیکل زده کوو. مونږ ف توری لیکو. شاباس،
مونږ فیل لیکل زده کوو. مونږ فیل لیکو. فیل دغسې لیکل کیږي. ډېر ښه. سور چوکاټ چې پای ته ورسېده نو راځئ چې اوس زیړ چوکاټ ته لاړ شو. وګورئ اوس په زیړ چوکاټ کې کار کوو. ګورئ دلته په ښۍ خوا کې څو ځله د ف توری په ټکي ټکي لیکل شوی دی. راځئ چې د هر ف توري په سر ف توری ولیکو چې لیکل یې زده کړو. مونږ د ف توري لیکل زده کوو. ف توری دغسې لیکل کیږي. مونږ ف توری لیکو. د چوکاټ په کیڼه خوا کې بیا د فیل د کلمو کتار دی. اوس د فیل د کلمې په سر لیکو چې د فیل لیکل مو زده شي. آفرین. فیل دغه شان لیکل کیږي. فیل لیکو. فیل لیکل زده کوو. اوس راځو لاندې خړ چوکاټ ته. ګورئ اوس د تمرین وخت دی. تمرین د یوه کار بیا بیا کولو ته وایي. دا سره کرښه ګورئ چې په سر کې یې په تور رنګ ف توری لیکل شوی دی. اوس په دې ټوله کرښه کې څو ځله د ف توری لیکو چې د ف توري لیکل مو ښه یاد شي. مونږ د ف توري لیکل زده کوو. ف توری دغسې لیکل کیږي. مونږ ف لیکو. دا شنه کرښه خو هم وینئ چې په سر کې یې په تور رنګ فیل لیکل شوی. راځئ چې اوس په همدې شنه کرښه کې څو ځله د فیل کلمه ولیکو چې د فیل لیکل مو هم ښه زده شي. آفرین. فیل دغه شان لیکل کیږي.
فیل لیکو. فیل لیکل زده کوو. دې لوست کې مو څه زده کړل؟ د ف توری چې نوم یې ف او داسې لیکل کیږي، او د فیل کلمه چې داسې لیکل کیږي. له دې ویډیو سره لیکلار کتاب په زده کړه کې ډېره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.